د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې چارواکي وایي چې د اقینې اندخویه اوسپنې پټلۍ پروژې د جوړولو چارې بشپړې شوې او ټاکل شوې چې په نږدې ورځو کې د افغانستان او ترکمنستان دولتونو د لوړپوړو چارواکو لخوا پرانیستل او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. د اقینې اندخوی اوسپنې پټلۍ 10 کیلومتره اوږدوالی لري چې په یاده پروژه کې یو د اوسپنې پټلۍ تمځای نښلوونکی سړک د تخلیې او بارولو ځای د باربري موټرونو تمځای او د احاطې دیوال پکې شامل دي. په یاده پروژه له 10 میلیونه ډالرو څخه ډیر لګښت راغلی چې ټول مالی لګښت یې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې له پراختیایي بودیجې څخه تمویل شوی. د پروژې د جوړولو تړون یو کال مخکې د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې او د ترکمنستان د صنایعو او اړیکو وزارت ترمنځ لاسلیک شوی و. د اقینې اندخوی اوسپنې پټلۍ جوړول د هیواد د داخلي اوسپنې پټلۍ شبکې د رامنځته کولو په موخه یو مهم ګام دی او د اقینې اوسپنې پټلۍ له لارې چې له ترکمنستان سره او بیا سیمه ییز اوسپنې پټلۍ شبکې سره نښلوي. د اقینې اوسپنې پټلۍ تمځای په اساسي ډول بیا رغول شوی او دا مهال هره ورځ سلګونه ټنه سوداګریز توکو تخلیه او باریږي. د یادونې وړ ده چې د اقینې اوسپنې پټلۍ په تمځایو کې 10 کیلومتره پراختیایي اوسپنې پټلۍ هم اهدا شوی او دا مهال ګټې اخیستنې ته سپارل شوی. بل پلو به پاکستان باندې د افغانستان یو څه تکیه نور هم کم او د پاکستان اقتصادي پرمختګ ته به دا غټ تاوان تمام شي ځکه چې افغانستان کوښښ کوي د پاکستان په مقابل کې نورې ډېرې بدیلې لارې د اقتصادي پرمختګ لپاره ولټوي او ورغوي ترڅو پر پاکستان د افغانستان پاتې اقتصادي تکیه نور هم راښکته شي.